لاس به زما د ستا ګریوان ته رسي او بې وفا زور دې که جهان ته رسي حساب زما او ستا به کېږي یو ځل حساب زما او ستا به کېږي یو ځل دغه دعوه مې که هر آن ته رسي دا خو به مات کړو لا مات کړي مو دي دا خو به مات کړو لا مات کړي مو دي غدار اخکر دي که اسمان ته رسي او دومره غرور په خپل طاقت مه کوه دومره غرور په خپل طاقت مه کوه زور د افغان به د خپلوان ته رسي او سپینې ماڼۍ یو ځل خو تا ته م وایم سپینې ماڼۍ یو ځل خو تا ته م وایم هر یو نقصان دې تل افغان ته رسي او غوږ کې مې خپل بابا ویلي داسې غوږ کې مې خپل بابا ویلي داسې لاسونه ستا به انګلستان ته رسي او یار محمد ارمان شعرونه لیکم یار محمد ارمان شعرونه لیکم د هر یو شعر مې هر انسان ته رسي وایي دنیاوال دې قدرتونو ته حیران دي دنیاوال دې قدرتونو ته حیران دي چې ایمان په تا لري څوک مسلمان دي او تل سر ته په ځمکه باندې ایښی تل سر ته په ځمکه باندې ایښی دا منم چې دا رښتینی مسلمان دي او په خوله وایي مسلمان یم غداري کړي په خوله وایي مسلمان یم غداري کړي د ملت په وینو ښه سوداګري کړي په خوله وایي مسلمان یم غداري کړي د ملت په وینو ښه سوداګري کړي دغه څنګه مسلمان د زمانې دی چې د خدای په ځای کفارو ته زاري کړي ملتپال هم دې ملت ته دی غل شوی ملتپال هم دې ملت ته دی غل شوی د غریبو دی غربت ته دی غل شوی څو چې دنګې ماڼۍ جوړې خپلې نه کړي هم د دې وطن ذلت ته دی غل شوی که وزیر دی که بادشاه دی که پولیس دی که وزیر دی که بادشاه دی که پولیس دی دی راوتی هم د دې ملت ولس دی ډېر دولت خو په دوی سترګې پټې کړي ډېر دولت خو په دوی سترګې پټې کړي چې اغستی د دې دنیا حرس دی که شیخان دي که امیان دي که پیران دي که شیخان دي که امیان دي که پیران دي هم د دغې زمانې که تبلیغیان دي ملایان هم د اسمان پرشتې نه دي ملایان هم د اسمان پرشتې نه دي دا به ووینه حساب ته ور روان دي او د ذرې ذرې حساب به ترې نه کېږي د ذرې ذرې حساب به ترې نه کېږي هر یو کس په خپل عمل باندې خلاصېږي جهنم هم انسانانو ته جوړ شوی جهنم هم انسانانو ته جوړ شوی ګناهګار او شیطانان پکې سوځېږي که یې شل ځله پرې زور کړي نه سمیږي که ته شل ځله پرې زور کړي نه سمیږي کوږ لرګی به دې په بار کې نیغ ودرېږي که ته شل ځله پرې زور کړي نه سمیږي کوږ لرګی به دې په بار کې نیغ ودرېږي چې کاږه وي نو کږې فیصلې وي چې کاږه وي نو کږې فیصلې وي دا انجام دی چې آخر کې به سوځېږي چې دانا وي او هوښیار وي عقلمند وي چې دانا وي او هوښیار وي عقلمند وي په ټولنه کې به ډېر زیات قدرمن وي نه پوهېږم چې د سپکو به څه وایم نه پوهېږم چې د سپکو به څه وایم چې درانه وي په هر ځای کې به یو من وي چې په ژبه باندې وتړي قومونه چې په ژبه باندې وتړي قومونه چې د خپل ملت ته ورکړي خپل لاسونه افلاطون د زمانې به پرې ناکام شي افلاطون د زمانې به پرې ناکام شي چې د خوار غریب پکې وي عزتونه که دی لاړ شي د دنیا نه بیا پناه وي که دی لاړ شي د دنیا نه بیا پناه وي هر سړی په میړانه بیا ګواه وي چې کرکه نفرت ځان سره وي وړی چې کرکه نفرت ځان سره وي وړی د هر چا نه یې اغستې مدعا وي په دې پوهه شه چې نوم به یې بیا ورک شي په دې پوهه شه چې نوم به یې بیا ورک شي څوک چې خلک سپکوي په خپله سپک شي دا وخت د چا انتظار نه کوي ښه وخت تېروئ دا وخت د چا انتظار نه کوي ښه وخت تېروئ هسې نه چې دا نومونه مو بیا ورک شي چې د بل عزت ساتي نو عزتمند وي چې د بل عزت ساتي نو عزتمند وي چې د بل قدر یې وکړ قدرمن وي او چې د بل چا په عیبونو پسې ګرځي چې د بل چا په عیبونو پسې ګرځي دی په خپله د عیبونو یو غټ پنډ وي او تل قانون ته احترام کړه که ته ځوان یې تل قانون ته احترام کړه که ته ځوان یې امید دا دی چې په سمه لار روان یې
او دا د لاس او خپو دا د لاس او خولې ضرر دي در خوندي کړه دا د لاس او خولې ضرر دي در خوندي کړه دا مې واوره ولا تلبت ودانې او د دې ویلو نه د دې ویلو کوتاهي غواړم او د ټولو خلکو نه معافي غواړم د دې ویلو کوتاهي غواړم او د ټولو خلکو نه معافي غواړم دا د ارمان د خوار زړګي بیانو دا د ارمان د خوار زړګي بیانو او د ټولو خلکو نه معافي غواړم نړۍ زمونږ نه نور لاسونه واخله نړۍ زمونږ نه نور لاسونه واخله او راپورې کړي تهمتونه واخله نړۍ زمونږ نه نور لاسونه واخله او راپورې کړي تهمتونه واخله مونږ حقدار یو ستا په شان د ژوندون دغه یو څو د ټوپکونه واخله زمونږ په ژوند دې نخرې ولې وکړې او ځینې لاسپوڅي رژیمونه واخله او مرګیه ستا نه مې لږ څه ګیله ده مرګیه ستا نه مې لږ څه ګیله ده د غلامانو قطارونه واخله ستړی شوی که نه مرګیه ستړی شوی که نه مرګیه په دې کتاب کې نور نومونه واخله خړې خاورې تا ته هم سلام دی خړې خاورې تا ته هم سلام دی نور د اغیارو جسدونه واخله د بشر حقوقه تا پټ کړي د بشر حقوقه تا پټ کړي لږ په ښکاره باندې نومونه واخله او که د خپل ژوند په کار وي ارمانه که د خپل ژوند په کار وي ارمانه د زورورو نه لاسونه واخله وایي ستا په ښایستونو کې کتاب خبرې دي ستا په ښایستونو کې کتاب خبرې دي او ستا په محلونو کې کتاب خبرې دي زه هم د دنونو ته دې وږیم ستا په د دنونو کې کتاب خبرې دي او زړه مې ستا په حسن باندې زړه دومره بایللی دی یاره ستا په حسن کې کتاب خبرې دي او مینه خو هر څوک کوي خو مینه قرباني غواړي ستا محبتونو کې کتاب خبرې دي او کاش چې ستا په خوا کې مې د قبر ځای موندلی وای او دغه مزارونو کې کتاب خبرې دي او تا په ژوندون کړی د جنت دیدار دغه جنتونو کې کتاب خبرې دي او لاړې ته اسمان ته بره وختې او دغه اسمانونو کې کتاب خبرې دي او ما ارمان دیدن ته یو ځل وغواړه او داسې شعرونو کې کتاب خبرې دي په یاري کې د سینګار ځان ساته او د شریکي کاروبار ځان ساته که ته هر څومره ناداني نه پوهېږې د سودخورو د بازار ځان ساته که د شل رونه باتور وي پام کوه د یوې خولې د ازار ځان ساته او احتیاط ډېر کوه د زړونو پرشتو کې په هر حال کې د رویبار ځان ساته او لرې ترېنه اوسه په خوای مزه د خرابې خولې ګفتار ځان ساته او که ته څومره زاهدي په دنیا کې د هغې جهان د نار ځان ساته او محبوب اوس خپل وطن ته عاشق د وطن د کاروبار ځان ساته او ارمانه په دې خپل ژوند بستومان شي د شیطان د هر یو کار ځان ساته سلګو مو دغه جهان وژني خبر نه یو چې په سمو جهان وژني څه ګناه څه مقصر دی په دنیا کې مونږ دنیا کې د دنیا ظالمان وژني او دا ګناه زمونږ
دا ګناه زمونږ د مونږ پښتانه یو، دا ګناه زمونږ د مونږ پښتانه یو. پښتانه خو ټول جهان کې په پلان وژني. یو پښتون د بل پښتون په سر پیسې خوري، یو پښتون د بل پښتون په سر پیسې خوري، په غلا څه کوي؟ ښکاره یې په میدان وژني. او پښتونه د پښتون په شان رفتار کړه، پښتونه د پښتون په شان رفتار کړه. دنیا ټول یو ځای شوي افغان وژني. زه ارمان یار محمد ورته حیران یم، زه ارمان یار محمد ورته حیران یم. دا دنیا ولې زمونږ اتلان وژني؟ که زه ستا په خوله کافر شم نو کافر یم، که زه ستا په خوله کافر شم نو کافر یم. دومره وایم ایمان مې له تا کلک دی.